او د هغه د مرګړو د خوا نه دي د 2023 ورلډ کپ چې د پاکستان سره مقابله وه موږ ګټلو. ټولو لرغونو افغانانو ته مبارک وي، اتلانو ته مبارک وي. او موږ خپل کرکټ ټیم ته وایو چې بسترې بیکونه وتړئ او ځئ وطن ته. تاسې ورلډ کپ ګټلی دی او شکر الحمدلله چې زما په ژوندون د نورو افغانانو په ژوندون چې په سټیډیم کې وو او دلته هم د پاکستان ته هم شکست ورکړو. پاکستان هم لوبه وګټله، سیمي فاینل هم د انګلینډ نه ګټلی او فاینل هم د پاکستان نه وګټلو. دا موږ ته د فاینل معنا لري. تاریخي ګټه د ټولو افغانانو ته مبارک وي. ډېر د خوشحالۍ مقام دی. شکر الحمدلله چې زموږ افغانان ورونو خوشحالي ولیده چې خلکو موږ ته پیغورونه راکول چې تاسې د پاکستان نه نشئ ګټلی. نو نه ګورئ شکست ورته چې اتلانو قهرمانانو وله ورکړو. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان ملي کرکټ ټیم. وی ډېر خوشحاله یم. یا الله شکر دی چې موږ افغانانو ته خوشحالي وښوده خدایه او دغه دشمنان د افغانستان تباه او برباد کړي.